برگشتیم دوستای عزیز در ادامه برنامه. و دوستای عزیز من چند روز منتظر ازی بودم که حیا جان چی وقت امو ویدیوهایی را که آماده کرده از زیبایی های کشور ما، از مقبولی هایشان، از طبیعت زیبایی که داریم واقعا در ولایت های ما چه وقت دیدن خواهد کردیم. حیا جان خود تقریبا چند ماه میشه که متواتر رفته میرن و از ولایت های ما دیدن میکنن، از رسم رواج ها میبینه، از اینکه مردم چقدر عزت میکنن و کدام مردم بیشتر مهمان نواز هستن، کدام غذاها در ولایت ما بیشتر مروج هست و رسم رواج های دیگه چی دارن. حیا جان بیشتر معلومات پیدا کرده، متاسفانه ما نتونستیم بریم همراهش. انشالله که در آینده ها حیات در برنامه میمونیم و ما خواهد رفتم. حیا جان میشه بگویی که وقت در ولایت های زیبای ما رفتی، به خصوص ولایت هرات که امروز ما ویدیوش هم بر ما آماده کردی، میشه قصه کنی که در ولایت زیبای ما چه چیزها را دیدی، از رسم رواج هایشان چیز فهمیدی یا خیر؟ یک خو سفرهای می باشن که 2 نفر 3 نفر میرن از یک ولایت با دوستا و رفیقا میرن. یک سفرهای می باشن که این تو سفرهای رسمی واری می باشن، تقریبا از چندین ولایت جوانا جمع میشن و بعدا میرن. او یک پروگرام به نام وطندار هستن که از طریق ارگان البته حمایت مردمی حمایت میشه، از چندین ولایت از چندین اقوام جوانا را جمع میکنه، چی از دخترها و پسرها جمع میکنه، بعدا به یک ولایت میبره. باز از آثار تاریخی هم ولایت، از عنعنات کلتور ولایت و از جای تفریحی ولایت دیدن میکنه. نو مونږ هم تقریبا بامیان ته، هرات ته او قندهار ته 3 ولایتونو ته زه ورسره تللی وم او د دې ترڅنګ چې هلته مو د دغه عنعناتو او کلتور سره د خلکو بلدیت پیدا کړي، بلکې د 20 ولایتونو، د 14 ولایتونو، د 14 ولایتونو په هر پروګرام کې دغسې د 14 ولایتونو د هر ولایت نه 3-4 ځوانان نجونې او هلکان راغلي وو دې پروګرام ته. نو په دې پروګرام کې بیا مونږ یو بل سره ښه وپېژندل. بیا د هغوی ترمنځ یو واټساپ ګروپ جوړ شوی دی چې کله هم فرض مثال زه اوس هر ولایت ته وغواړم لاړ شم، هلته ملګری دوست لرم، رفیق لرم، کولی شم چې هلته مخکې د مخکې ورته زنګ ووهم چې زه راځم. نو دغه یو د ارتباطاتو یوه غټه لار ده. نو دلته مونږ په یو ولایت کې د 3-4 ولایتونو ځوانان، د تقریبا 20 ولایتونو ځوانان سره راټول شوي، تقریبا د 21 ولایتونو ځوانان په بامیانو کې سره راټول شوي وله، د 22 ولایتونو 23 ولایتونو ځوانان په قندهار کې سره راټول شوي وله، او همداراز د دې ترڅنګ 11 ولایتونو ځوانان په هرات کې سره راټول شوي وله. دلته نو د خپلو کلتورونه، خپل عنعنات او خپل هغه مهم رسم رواجونه د یو بل سره دغه کوي، تبادله کوي. نو دغه ډېر مهم پروګرام و. د دې ترڅنګ چې مونږ تاریخي ځایونه وکتله، ما ویډیو هم وکړه د هماغه ځایونو نه، او د خلکو سره مصاحبې هم وکړې، د خلکو سره خبرې هم وکړلې چې دغسې پروګرامونه څومره ګټور دي. نو دا ځل که څه هم ویډیویانې زیات دي، هغه پروګرامونه ښایسته ځایونه زیات دي چې مونږ ورغلي وو، د بامیانو، د قندهار، د بابا صاحب زیارت او همداراز د ډېرې ولسوالیو، او همداراز د احمدشاه بابا د خرقچې، او همداراز د هغې د قلعه چې ډېر جالبه ځای و، د چلزینې و چې هلته ورغلو، د هغه ځای ځینې مو لیدنه وکړله. د دې ترڅنګ دغسې نور تاریخي ځایونه په بامیان کې وله، او د دې ترڅنګ په هرات کې وله. اوس هرات ویډیو مو چمتو کړله، غوښتل مو چې د قلعه اختیارالدین په اړه باندې دغه وکړو. په هماغه وروستۍ ورځ باندې بیا مونږ په قلعه اختیارالدین کې په خپله هماغه قلعه کې د شپې لخوا څخه بیا مونږ فرهنګي پروګرام هم درلودی چې هلته بیا مشاعرې وي، مشاعره وشوله، او د دې ترڅنګ هغه هراتیان فکر کوم یو ډول دغه لري، رقص سما فکر کړی او تاویږي نه، په هرات کې ډېر عام دی، دغه هرات کې زیات کسان دغه کوي. نو هغه سیستم و، او د دې ترڅنګ بیا په قلعه اختیارالدین کې دغه تاریخي ځای په اړه باندې د هغه هلته بیا د ځینو ولایتونو د ځوانانو سره خبرې وکړې چې دوی څومره د خوښۍ احساس کوي چې داسې پروګرامونو ته راځي، او دا پروګرامونه څومره ګټور دي. پر دې موضوع باندې واقعا د افغانستان هر ولایت ډېره خاصه ښکلا لري. که چېرته مونږ وکولی شو چې لاړ شو، د نږدې نه وګورو، خو دا چې مونږ هرات کې هم وو، هغه امنیتي تدابیر نیول شوي وو په ډار کې ولو، ځکه چې
دغه د بېلابېلو ولایتونو ځوانان راغلي ول، تقریبا د 21 ولایتونو ځوانان وو. نو هسې نه چې کوم کار وشي، کومه خبره وشي، خدای نخواسته دغه هستۍ موږ له لاسه ورکړو. نو قندهار کې هم همداسې، بامیان کې نو هغه د چا خبره ظاهر شوي وو، هلته نو ډېر امن وو او بدون د عسکرو نه، بدون د دغه نه مونږ ګرځېدلو، ازادانه ګرځېدلو د شپې تر ناوخته پورې. د بامیانو مهم خواړه یا هم هغه چې ډېر دغه لري، هغه دغه وله کچالو خلوخی. خب خلوخی کچالو یک داتش میگذارن. دغه وخت نو د کچالو د سیزن دی راوځي، نو هغه وخت د شپې به راووتلو، بیا به مو داسې لوټې سره کېښودلې او د هغې لاندې به مو دغه کچالو دغه کړل، بیا به مو هلته داخل کې اور ورته بل کوي. نو هغه خپل هغه لوټې به داسې ګرمې راغلې او کچالو پکې پخېدله، نو بیا ډېر زیات خوند. هغه یې ایسته پرېږدي چې خوند یې کوه او د مالګې سره دې خوړل، هغه شاوخوا چې ځوانان سره راټول او دې اور ته خوشحالیانې کوي، دا یو خاص لذت دی. دقیقاً. او په دغه کې هرات کې بیا کچري قورمه ورته وایي، چې ورته وایي کچري قرود، داسې او کچري قرود، کچري قرود هغه هرات کې ډېر مشهوره وو. د دې تر څنګ په دغه کې په قندهار کې هم همداسې د هر ولایت یو یعنې خاص خواړه وي او رسم رواجونه بیا ډېر زیات فرق لري. نو په هر ولایت ته چې تللو، واقعا د خلکو د مینې صمیمیت سره مخ کېدلو، هلته ډېر زیات خوشحاله کېدل چې د بېلابېلو ولایتونو ځوانان دغه یعنې یو فرض مثال د قندهار نه موږ د هلمند نه کسان درلوده په بامیانو کې. لومړۍ ورځ چې دوی تلله داسې ډار یې درلوده چې هلته د هزاره قوم دی او هزاره قوم د پښتانه سره په تضاد کې دی، او ممکن هلته موږ پرېږدي، وبه مو وژني، وبه مو وهي، څه به وکړي، څه به راباندې ونه کړي. خو چې هلته لاړه د هزاره قوم مینه یې ولیدل، صمیمیت یې ولیدل، یعنې هغه فکر یې تبدیل شو، فکر یې غلط شو. د دې تر څنګ موږ د بامیان نه د دایکنډي نه داسې ځوانان بوتلل دغه ته قندهار ته. قندهار کې دوی فکر کوي چې قندهار کې به یو وحشت یو خلک به دغه وي، خو هلته چې لاړه د هغو خلکو مینه یې ولیدل، احساسات یې ولیدل، هغه د هغوی یعنې قربانیان یې ولیدلې، نو هغه فکر یې تبدیل شو د هماغه خلکو، هم د بامیان د خلکو. نو دغه پروګرامونه ډېر زیات مهمه دی چې دغسې ولایتونو ته لاړ شو، د ولایتونو نه لیدنه وشي. دقیقاً. واقعا قسم که هیجان هم قصه کرد، ما هم شاهد چندین ولایت بودیم که همه تا صمیمیت ها وجود داره، با امید از اینکه یک امنیت سرتاسری بیاید و مشکل نباشه، همگی ما بر راحتی بتانیم. سیار هم نه پوهېږم چې فکر یې چیرې دی. شبنم خبرې کوي او شاړ پر ما باندې، ما زه خیر د شبنم نه به دغه واخلم. سیار ډېر زیات مصرف کېږم، مقصد مونږ ته دې پام وي. مونږ هم ویډیو چمتو کړې ده د همدې قلعه اختیارالدین، او په قلعه اختیارالدین کې مو د ځینې کسانو سره مصاحبې کړي دي. راځئ دغه وګورو. د دې نه وروسته نو مونږ ته هم اجازه راکړئ، دغه تقریبا 15 دقیقې مو د بېلابېلو ځوانانو سره، د بېلابېلو ولایتونو د ځوانانو سره خبرې کړي دي. دغه گزارش وګورئ، بیا هم نو د مشرانو جرګې له نورو خپرونو سره واوسېږئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، تاسو پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مل شه. قلعه اختیارالدین چې د هرات په ارګ باندې مشهوره ده، او دغه هغه تاریخي ځای دی، د لسګونو تاریخي ځایونو څخه یو هغه تاریخي ځای دی چې تقریبا 1500 یعنی 1500 کاله تاریخي قدامت لري. دلته د بیلابیلو ولایتونو کسان چې راځي نو حتما د دې قلعه څخه لیدنه کوي. یعنی چې کله هم هرات ته راسي، د هرات یو له هغه تاریخي ځایونو څخه همدا قلعه اختیارالدین ده چې په پخوا وختونو کې د دې ځینې د یو جنګي کنډک په صفت باندې، تر څو چې زه معلومات لرم، استفاده کوله. د جنګونو په دوران کې دغه قلعه ډېره زیاته خرابه شوله، یعنی بیا وروسته دا د اسلحو یا هم سلاګانو د نگهدارۍ یو مرکز په توګه باندې استفاده ورځنې کېدله. نو عموما دلته اوس د 14 ولایتونو ځوانان راغلي دي او غواړي چې د دغه قلعه څخه لیدنه وکړي، او دلته به نن یو خوندور فرهنګي ماښام لرو، او دغه ماښام به هم له تاسو سره شریکوو او کوشش کوو چې د ځینو کسانو سره هم مصاحبې وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو. تاسو لږ راشئ. ډېر خوندور دغه لري پګړۍ د هرات که دغه
د پکتیکا د پکتیکا یو له خلکو څخه یعنی د پکتیکا دود دستور د پښتنو دود دستور دی خو د پکتیکا خلک بیا د دې پکړنې زیاته استفاده کوي. نن به نو فرهنګي پروګرام دی، فرهنګي مشاعره ده او دغه مشاعره بیا هر یو په خپلو لباسونو باندې په خپل دود او کلتور هغه دستور باندې ښایسته کوي. غواړو چې د دې کاکا سره هم مصاحبه وکړو. ستړی مه سې. خیر اوسې. نوم دې راته واخله او د کوم ولایت څخه؟ اسلام خان خروټی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه. اسلام خان خروټی. نو که اسلام خان خروټی راته ووایي چې د دې 3 ورځو پروګرام نه یې څومره خوند واخیسته؟ واقعیت یعنې د 3 ورځې چې موږ دلته د سلام د وطندار برنامې د حمایت مردمي له خوا نه چې حمایه کېږي راغلي یو، واقعیت د ژوند تر ټولو لویه خاطره ده او په هرات ښار کې لکه څرنګه چې موږ به اورېدل چې هرات یو لرغونی تاریخ لري، لرغونی ښار ده، خوندور ښار ده، تاریخي آثار لري، تاریخي ځایونه لري. واقعیت موږ د 3 ورځې کې د هرات په ښار کې له مختلفو تاریخي آباداتو څخه لیدنه وکړه. ښه خوند مو واخیست. د هرات خلک هم ولیدل، د هرات میلمه پاله خلک، د هغوی دود او کلتور او زیات د خوشحالي ځای دغه و چې موږ د 14 ولایتونو نه چې کوم خلک راغلي وو تبادل افکار هم وکړي او د بل سره یعنې هغه فرهنګي عنعنې د دې ټولو ولس یعنې د وحدت لپاره چې کوم یعنې زیات رول لري. واقعیت دا چې د هرې ژبې، هر قوم، هر سمت، هر ولایت خلک دلته پکې راجمع شوي وو. نو موږ دغه وښودله چې یعنې ځوانان ټول یو ځوان ده او ټول چې کومه موږ په یوه معلومه جغرافیه کې ژوند کوو، ټول یو افغانان یو، د یو افغانستان لپاره به کار کوو. دغه توپیر نه کوي چې ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې، ته فارس زبان یې، ته شیعه یې، ته سني یې. یعنې موږ ته دا معلومه شوله چې ځوانان یو ځوانان دي، یو موټی ځوانان دي. په آینده کې به د افغانستان د سوکالي او آبادي لپاره کار کوو، په ګډه به کار کوو انشاءالله. ډېره مننه، ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره. یعنې دوی هم همدا فکر په همدې فکر باندې چې مونږ یو بل نه بېلېدل نه لرو، یعنې نشو کولی چې بېل شو. تاسو دوستانو د دې ښایسته ځای نه لیدنه وکړئ. دغه کورونه وګورئ، څومره ښایسته ښکاري، خټین کورونه. هغه د کلي داسې فکر نه کوي چې دا به ښار اوسېږي، نه، ټول هغه د خټو د خاورو کورونه دي. په دې خاطر باندې دا پرېښودل شوي دي چې هغه تاریخي ځای وساتل شي. د دغه کلانو تاسو لیدنه وکړئ چې څومره خوندور او ښایسته ښکاري عموما او همداسې پاکه هم ساتلې ده. په دې خاطر باندې چې ډېری سیاحین چې د نورو ولایتونو څخه راځي نو د همدې ځای څخه لیدنه کوي او همدغه ځای ورته خوشایند دی. دلته یو بل ورور هم دی، غواړو چې ورسره مصاحبه وکړو. نه پوهېږم چې خبرې کوي راسره که نه راسره کوي، او دا به فکر کوم چې د هرات دی. سلام علیکم. ببخشین یک چند دقیقه مزاحمتان میشم. شما خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ تشکر. درست است. د تلفن که مصروفه ایم و بیا به وروسته خبرې وکړم. سمه ده. تلفن قطع شو. راځئ چې ور شو. سلام، خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ نامتان رو برای ما بگوین؟ محمود. محمود از کجا؟ از هرات هستین؟ نه خیر، از ولایت قندوز هستیم. از قندوز هستین؟ من از قندوز هستم. چرا شما را ندیدیم؟ ببین شما این طرف که این طرف منظره خیلی خوب میاد. از قندوز گفتین چقدر وقت میشه اینجا اومدین؟ دیروز آمده. دیروز آمدین؟ بله. و از کجای هرات دیدن کردین؟ امروز باغ ملت رفته بودیم، باغ فرنگ رفتیم و بالاخره اینجا آمدیم. هرات دیگه باغای که جای تاریخی داره، دیگه باغای خوبش هم داره. بله، همچنان شهر پاک. بار چندم است که به هرات میایی؟ بار چهارم باشه. بار چهارم است که به هرات میایی. و وقتی که اینجا میایی تا چی اندازه احساس سکون میکنی، احساس آرامش میکنی، احساس خوشی میکنی که این حالات میبینی، جایهای تاریخی رو میبینی، این پاکی و صفایی رو میبینی در این شهر؟ حالا چی بگیم دیگه، در کابل زندگی میکنیم و از نامنیهای کابل، از آب و هواش بگیم دیگه کم خسته شدیم. طبعا یگان دفعه چکر این طرف میایم. واقعا دیگه شهر زیبا و شهر پاک است، مردمش مردم خوب است، مردم با فرهنگ است، مردم پاک است. شهر خدا پاک صفا نگاه میکنه و این به مردم کابل، شهروندان کابل میگم با شمول خودم که زیاد به پاکی و شهر خود صفایی خود واقعا چی کنن. درباره قلعه اختیاردین چقدر معلومات داری؟ یکی اومده چقدر خوشی احساس میکنه که افغانستان هم چنین جایهای تاریخی و لوکس داره؟
خب طبعا قدر معلومات زیاد ندارم. خب سابق قلعه یا شهری بودن که جنگای داخلی بود، جنگایی که میشدن حمله میشدن مردم از داخل بیرون در جمعیت داخل اینجا شهر داخل قلعه. و اینجا خوش هستی که وقتی میبینی اینجا؟ والا چرا هزار چیز است، چیزای تاریخی ماست، آثار تاریخی ماست، فرهنگی ماست، باید ازش معلومات داشته باشیم یا معلومات خدا. سلامت باشین، زنده باشین. بسیار تشکر. سلامت باشین. ده هم د کندوز ولایت نه خو د کابل نه راغلی و، یعنی کابل کې کار او روزګار بلري، هلته به وخت تېروي، نو د هغه ځای نه راغلی و او غوښتل چې د دې تاریخي ځایونو څخه ګټه واخلي او استفاده وکړي. زه دلته نور دوستان هم دي، د هغوی سره هم خبرې کوو چې هغوی د کومو ولایتونو څخه دلته راغلي دي. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ السلام علیکم. سلام، شما خوب هستین؟ صحت خوب است؟ جوړ بخیر تکړه، ستړی مه شئ، سهال دې ښه خیریت. پښتو دري کومه ژبه؟ میکس سره هیڅ خبره نه ده. ښه، نوم مو راته واخلئ د کوم ولایت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیر آقا برګزیم د هرات ولایت څخه. د هرات ولایت څخه؟ هو د هرات ولایت څخه. او تاسو د کوم ځای ولایت څخه یاست؟ نصیر احمد سمندر یم د هرات ولایت څخه. او تاسو؟ د لوی خدای په نامه عبدالودود همت یم د فراه ولایت څخه. او تاسو؟ حمیدالله فیضي د فراه ولایت نه. نو د دې ځینې معلومیږي چې دوی میزبان دي او تاسو میلمانه یاستئ. همداسې و. ښه، د هرات خلک هرات خو د ټول افغانستان کوربتوب کوي یا دا د دوی مخامخ مه وایئ. نه، هیله کوم فکر وکړه چې دوی یې نه اوري. څنګه ښکاري درته د هرات خلک میهمان نوازه دي که هرات چې دی بیا د زون په کچه تقریبا د ګاونډیو ولایتونو کوربه دی، همیشه یې کوربتوب کړی، ډېر پراخه لمن لري. د تاریخي لحاظ هم هرات دا ثابته کړې ده چې هر وخت یې ټولو ولسونو او قومونو ته دروازه خلاصه ده او د ټول هېواد د وګړو کوربتوب کوي. واقعا. او تاسو راته ووایاست چې تاریخي کلا او تاریخي ځایونه څنګه ارزوئ په هرات کې؟ ډېر ښه دي، واقعیت دا ډېر تاریخي ځایونه جوړ کړي او د بې تصوره ځایونه دي، سړی فکر نه کوي چې دا په داسې فکر نه کوي چې په افغانستان کې واوسي، کوي چې خارجي ځایونه خارجي ځایونه چې دا څنګه جوړ کړه او پخوا خو د امکانات هم نه وو او د وسایل هم نه وو، خو بیا هم د دوی تاریخي ځای ته سړی داسې تعجب حیران پاتې شي. څوم ځل چې راځي دلته؟ دا مې دویم ځل دی او لذت وړی دی. ډېر لذت. ډېره مننه. د مېلمنو ته انشاءالله ښه دغه کړې ده؟ هو ولا موږ د خو د مېلمنو پښتون هرات کې ډېر خوشاله یو، ځکه چې دغه څلورو یا پنځه ولایتو د هرات زون په کچه هر چې کدرونه دي، هر چې با استعداد دغه دي، ټوله یو ځای سوي راځي هرات ته او موږ د دوی هرکلی کو ډېر خوشاله یو چې دوی موږ سره دي. واقعا. او تاسو راته وایاست چې نور ولایتونو ته هم سفر کوئ، د دوی ولایت ته فراه ته هم ورځئ؟ فراه ته ورځئ درز غوبلې جنګې جګړې؟ نه ولې نه، جنګ خو وطن دی، زموږ خپل وطن دی، هر چیرې چې ورځو نو فراه ته تللی و، ننګرهار ته مو سفر کړی دی. نو هرات خو چې بیا دی لوی هرات دی، پایتخت د غرب زون. دلته پښتانه هم زیات اوسېږي؟ ولې نه، تقریبا 80% هرات پښتانه دي، ټول ولسوالیان یې پښتانه دي. دا اوس د شینډان موږ وګورو 2-3% مثلا تاجک یا دري ژبې وړونه دي، دا نور ټول ګر شینډان تقریبا 1 میلیون نفوس دي، ټول پښتانه دي. که پښتون زرغون دی وګورو دا نوم یې معلومیږي نه، پښتون زرغون تور غوندي نه، او با ولسوالي او شینډان دا نامه یې معلومیږي. ځکه فکر کوم چې هرات 18 ولسوالي لري. د هرات په 18 ولسوالي کې یو 2 ولسوالي 3 ولسوالي 50% یا 80% پښتون د نور قومونو مکس دي. نور ټول د هرات مرزي ولسوالي شي ټول پښتانه دي او په خپل د نن ښار کې موږ پښتانه ډېر لرو، پښتانه سته. واقعا ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره، لذت ویسئ د ځایونه. تاسو خو یاستئ همدلته دوی ته چکر ورکړئ د خیر سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د فراه ولایت نه راغلي ولا دلته او همداراز د فراه دغه هلته یاد کړئ چې جنګ جګړې دي او خو دلته چې راسي یو څه لږ د سکون احساس کوي. یو څو نفره نور هم را سره دي دلته، د دوی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. جوړ په خیر تکړه، ستړی مه شئ. جوړ په خیر، ستړی مه شئ. السلام علیکم. ستړی مه شئ. تاسو ښایسته کاکا، صحت دې ښه دی؟ خیریت؟ اول د نوم راته واخله. محمد روز احمدزی د ننګرهار ولایت. ننګرهار نه دلته راغلی؟ ننګرهاری ذکر کړی دی، فکر کوم دا زموږ سره راغلی دی ننګرهاری دی. همداسې ښکاري که نه داسې هغه دی چې شمېره ورځینې اخلي؟ همداسې ده. زما ځینې خو شمېره نه اخلي. نه تا باندې څه کوم. واقعا. او دا راته ووایه چې څه وخت راغلی دلته هرات؟ هرات خو زه وخت راغلی یم، تقریبا کور دلته دی که څنګه؟ کېږي نه
کور مې دلته نشته، کور مې ننګرهار کې دی، کاروبار دلته کوم. او هرات نو د خوښ ولایت دی. یاره چې رښتیا خبره اوس دې خاطر نه وایم چې زه به مخامخ راځم. ما همیشه ویلي دي چې ما په ننګرهار په دغه کې په افغانستان کې ډېر ولایتونه لیدلي، خو د جوړښت له نګاه نه هرات ډېر ښایسته دی. ډېره مننه، الله دې خوشحاله لره. شمېرې دې واخیستل که نه ډېر ته ووایم شمېرې؟ که تېره ته ووایې خو بهتره ده، ما سره آزاد نه شي. د ده سره به هم خبرې وکړه. ننګرهار د کوم ځای او نوم دې راته واخله؟ بهادر خان یې که نه؟ زه بهادر خان بابا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د رودات ولسوالۍ. او دا 3 ورځې سفر دی، ته هم د وطندار د پروګرام نه راغلی وې، څنګه ارزوې دلته؟ په ټوله کې ملګري او هرات ته راتلونکی سفر د وطندار پروګرام ډېر ښکلی و، نو ښه تاریخي ځایونه مو لیدل، خوند هم ترې واخیسته، کلتور عنعنات هم د هرات ولیدل، یعنې د خلکو مینه مو لیدله، د سولې لیواله دي، ټول خلک تږي دي. د وطندار پروګرام نه یو پیغام د سولې مو په ټوله کې د جنګ بسوالی او همداسې د وطن بدبختي ختمېدو په خاطر باندې موږ لاس پورته کړی. واقعا ډېره مننه بابا، ډېره مننه. دلته بل ورور هم را سره دی. سلام، ستړی مه. د کوم ولایت نه؟ زه د بادغیس ولایت یم، د بادغیس ته. څونه وخت کېږي دلته هرات ته راغلی؟ زه تقریبا د 10 کاله څخه. د اختیار الدین کلا څنګه ارزوې؟ 10 کاله هم دلته یې؟ او زما کور هم دلته دی. ښه دا راته وایي چې دغه کلا څنګه ارزوې او چې راځې څومره سکون احساس کوې؟ نو که درته وایم چې د هرات باستان هغه ټول خوند په دا کلا کې دی، هم بس دی، دا خو یو تاریخي ځای دی او افغانستان خلک په دا کلا باندې ډېره مننه، خوشحاله اوسې، الله دې خوشحاله لره. دلته بل ورور هم ناست دی، زموږ سره راغلی دی وطندار پروګرام کې، او دغه پروګرام نو لباس یې ماچولی ډېر خوندور ښایسته لباس دی. نوم دې راته واخله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالله سرایی، د کندهار په نمایندګي هرات ولایت کې د یو مدني کارمند په حیث دلته فعالیت کوم، د وطني پروګرام وطندار پروګرام دلته راغلی. او د دې ورځې پروګرام نه دې خوند واخیستی؟ بل یو ډېر خوند مې ځینې واخیستې. د ورځې په جریان کې مو ډېر څه وکړه، هغه کوم فعالیتونه چې موږ درلود، هغه کوم تشویق چې موږ ته د مشرانو لخوا کول کېدی، نو د هغه پر برابر باندې په اصطلاح موږ هغه کارونه ټوله سر ته ورسول. په ښار کې د ککړتیا د مبارزې پر ضد باندې مو نور داسې اصطلاحګانې همداسې نور پروګرامونه مو هم په لاره اچولي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې خوشحاله لره. یو بل ورور هم را سره دی. سلام، ته دې راته واخله نوم؟ زه احمد امیرزی د فراه د ولایت څخه. فراه نه دلته راغلی او دغه تاریخي ځایونه دې ولیدل د هرات؟ او ډېر ښایسته تاریخي اثار دلته واقعا ډېر خوندور ځای و، ډېر خوند مو پر واخیست. او هرات خو یو باستني ښار دی، ډېر خوندور ځایونه لري. واقعا دا سفر مو ډېر خوندور سفر. ډېره مننه، الله دې خوشحاله لره. ډېره مننه له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا راسره کوئ. او همداراز که چېرته راشو دغه ته پروګرام ته ځو، لاندې پروګرام هم شروع کېدونکی دی، تقریبا مشاعره ده او همداراز فرهنګي محفل دی چې هر یو به خپل لباس اخلي. دلته یو بل ورور هم راسره دی، وطندار پروګرام کې راسره دی. خدای ټلیفون کې خبرې کوي، یک دقیقه ټلیفون کې خبرې کوي. سلام. نام تو برای ما بگوین. نامم محمد ناصر جان. از هرات هستی؟ از اصلی از ولایت فراه هستم. فراه هستی. چه خبر وقت میشه که در هرات هستی؟ در هرات 1 سال میشه. خب مزاحمت خوب چیز است نه؟ یگان وقت خوب است مثل که شما مزاحمت. واقعا نو پامدی خاطر من کله زما مزاحمت خشه دی، خب تل نه کله لکه اوس چې ما اوس د مزاحمت وکړ ټلیفون کې خبر کړي کی بود از خانه بود. ینگه بود. خب تو 3 روز با دوستای 13 ولایت افغانستان 14 ولایت افغانستان بودی. چگونه چی خاطرات داری؟ فردا ممکن برن کسا و حال چی پروگرام دارین برای جوانایی که از ولایات آمدن، چی پروگرام ها را برای انداختین؟ واقعا یعنی ما داخل از پروگرام وطندار که اشتراک کردم، یکی که ما را با فرهنگ‌های مختلف، با کلتور مختلف ولایت آشنا میکنه. امی درست از فرهنگ افغانستان یک فرهنگ است، اما می که میگه در باغچه است، باز هر ولایت ما یک فرهنگ خاص خود داره. هر قوم ما یک فرهنگ خاص داره. بله، بر علاوه از اینکه ما با فرهنگ‌های ولایت خود آشنا میشیم، با رسم و رواج عنعنات آشنا میشیم، یک نوع صمیمیت و مهر و محبت بین ما ایجاد میکنه. مثلا کسی که از ولایت هلمند است، کسی که از ولایت قندهار و بادغیس و غور، هر ولایت افغانستان که است، واقعا وقت با هم نزدیک میشیم، وقت آشنا میشیم، یک مهر و محبت دیگر ایجاد میکنه. حال دیگه در هر ولایت یک خانه داریم. یک خانه داریم. حالا 3 روزش کامل نشد، هنوز در کنار ما هستید. من میال دلم تنگ است برای که سبا میرید. سبا میرید. ما چه قسم بکنم در اینجا؟ دیگه واقعا برنامه خوب است، برنامه مفید است، بسیار خوشم آمده، بسیار یعنی چی بگویم، هر چی بگویم کم است. بسیار سلامت باشین. اینجا که بازم میایم. در وقتی لاندی کچری
د وخت مې کچری گوشتلان کچری گوشتلان د وخت مې باز ان شاء الله تیار میکنیم ان شاء الله سلامت باشئ ینګر منتظر نمون زو لاندې زو تاسو هغه چوکۍ ګورئ چې تازه جوړېدونکي دي وروسته بیا موږ پروګرام کوو هم دلته او دلته به مشاعره وي او خوندور سیستم وي یعنې دغه قلعه کې څومره خوند کوي دغه مشاعرې او دغه سیستم ډېره مننه چې ملتیا هم راسره وکړله د هغې نه بعد بیا څو نور کسانو سره هم مصاحبې کوو بیا به نو ځو شپه کېږي او سهار به نو د خیر سره خپلو کارونو ته ځو او مونږ راځو کابل ته یعنې اوس په هرات کې هرات کې دا پروګرام خلاص کړي انشاءالله چې بیا به راځو کابل ته ډېره مننه چې ملتیا هم راسره وکړه تاسو د دې ښکلاګانو نه لیدنه وکړئ